بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب صلة الرحم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. دا یوشتم باب دی. امام بخاری رحمه الله وضع کړی دی د صله رحمۍ په باره کې. مخکې د مور و پلار په باره کې بابونه امام بخاری رحمه الله وضع کړل، د هغې حقوق چې په خپل اولاد باندې د مور و پلار څومره حق لري، بچي د مور و پلار څومره حق ادا کی، احسان ورسره په کومه طریقه وکړي، څومره اندازه ورسره صله رحمي وکړي. د هغې نه بعد امام بخاری رحمه الله د عامې صله رحمۍ په باره کې بابونه ږدي او حدیث به پرې راوړي، او د صله رحمۍ درجه به مونږ ته ښیي چې دا څومره اهمیت لري په دین اسلام کې، او مسلمان ته د دې پیوسته کول څومره مهم دي. دا باب لګی باب وجوب صلة الرحم. باب دی په وجوب د صلة الرحم کې، پیوسوالی د رحم کې، قرابت او خپلولۍ کې. د امام بخاری رحمه الله د باب نه معلومیږي چې دا مستحب عمل نه دی بلکې واجب دی، او دا د امام بخاری رحمه الله فقاهت دی چې موږ بار بار مخکې هغې ته اشاره کړې ده. اول وجوب تا د ښیي چې ای مسلمانه صله رحمي خپلولي پالل دا داسې یو شی نه دی چې کوم رواجي شی دی، یو مستحب عمل دی، بلکې دا واجب دی. واجب یعنی څنګه چې د مونځ تپوس تانه الله جل جلاله کوي، د زکات تپوس نه کوي، د نورو اعمالو تپوس نه کوي، د دې تپوس هم نه کوي. داسې نه چې یو سړی په مونځ کې هغه تکړه دی، همدغه رنګې زکاتونه ورکوي، جهادونه ورکوي، همدغه رنګې روجې نیسي، نور اعمال کوي، اما په صله رحمۍ کې بیا صفر دی، خپلوانو سره وران. امام بخاری رحمه الله مونږ ته ذکر کوي چې ګوره دا مسله د وجوب ده، الله د انسان نه تپوس کوي. دا آیات چې کله نازل شو، ابو هریره رضی الله عنه فرمایي، ابو هریره رضی الله عنه د هغې تعریف مو مخکې کړی و. وانذر عشیرتک الاقربین، ویره ای پیغمبره عشیرتک الاقربین، خپلوان نږدې خپل. سورة الشعراء 214 آیت دی. لسمدس قام النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم پاسید و فناده، آواز وکو: یا بنی کعب ابن لؤی، ای د کعب ابن لؤی اولادا، انقذوا انفسکم من النار، ځانونه بچ کئ، خلاص کئ د اور نه. د هغې نه بعد آواز وکړو: یا بني عبد مناف، ای د عبد مناف بچو او د عبد مناف اولادا، انقذوا انفسکم من النار، بچ کئ وساتئ ځانونه خپل د اور نه. یا بني هاشم، ای د هاشم اولادا، انقذوا انفسکم من النار، بچ کئ ځانونه خپل د اور نه. یا بني عبد المطلب، ای د عبد المطلب اولادا، ځانونه بچ کئ د اور نه. بیا فرمای: یا فاطمة بنت محمد، ای فاطمه د محمد لوري، خپل لور یادی. انقذي نفسك من النار، ځان بچ کا وساته د اور نه. ولی؟ فإني لا أملك لك، ویقینا زه اختیار نه لرم ستا دپاره، من الله د الله په مقابل کې، شیئا د هیڅ یو شي، یعنی چې تا له عذاب درکوي، زه هیڅ اختیار نه لرم، وس نه لرم چې تا د الله نه بیا خلاصه کړم. غیر ان لکم، صرف دا خبره شته چې شته د ستاسو دپاره، رحما صله رحمي، سأبلها ببلالها، زه به هغه پیوسته کوم. دا ګوره عزتمندو، دا څومره عظیم حدیث دی او د یری حدیث دی په دې باب کې، او زموږ کوتاهي په دې باب کې. نبی صلی الله علیه وسلم ټولو ته امر کړی دی چې تاسو ځانونه خپل بچ کړئ.
بیا صله رحمي دا درجات لري. بعضې صله رحمي داسې وي چې هغه د وجوب په درجه کې وي. هغه صله رحمي چې میراث ته تا نه وړي هغه واجب وي په تا باندې د هغه سره پیوستوالی وکړي. واجب د واجب مثال په طور مور و پلار دي، ورونه دي، خویندې دي، بچي دي، همدغه رنګې نمسي دي، همدغه رنګې تریندې دي، ترورګانې دي، ترونه دي، دا ټول چې دي دې سره به صله رحمي دا واجب دا وفالي. لیکن زمون پښتو کې تره د تره بچی هغه تربور دی بیا د هغه سره څنګه صله رحمي سړی وکړي. همدغه رنګې خپلوان، خور، خوری، ماما، دا ټول چې دي زمون په معاشره کې څومره بل سره مشکلات لرو او حال دا دی دا وجوبي حکم دی چې من واجب ده په من باندې دا صله رحمي یو بل سره وفالو. دویمه درجه کې صله رحمي هغه دي چې ستا نسب ورپورې تړلی شوی وي هغه سره سړی صله رحمي کوي. دا هم ضرور ده ستا نسب ورته لګېدلی وي. د هغې نه بعد عام مسلمانانو سره ښه اخلاق سړی وکړي. لیکن دا چې خپلوان دي دې ته صله رحمي ویلی شي. د دې تپوس په تا باندې په کار ده چې تی وکړي، بیمار پرسۍ له لاړ شي، خوشحالۍ کې شرکت وکړي، غم کې شرکت وکړي، هر وخت کې هغې له ورشي. حدیث کې اخره کې دا جمله ده چې نبی صلی الله علیه وسلم خپلې لور ته وایي چې زه د الله نه هیڅ څه نشم دفع کولی چې کله تا ته څه عذاب درکوي. سبحان الله، دومره عظیم شخصیت، سید الاولین والآخرین نبی صلی الله علیه وسلم، لیکن خپلې لور ته فرمایي چې زه څه نشم دفع کولی. او حال دا دی افسوس دا دی زمونږ د امت په ډېرو مسلمانانو باندې چې څوک یو ولی پسې روان دي، څوک بل بزرګ پسې روان دي، څوک یو قبر پسې روان دي، څوک بل پیر او ملا پسې روان دي. ته به زما دپاره دا وکړې او ته به زما دپاره دا وکړې او دا به وکړې او الله سره به ماله دا وکړي. قبر ته به ولاړې ما د عذاب نه بچ او دا وکړه وغه وکړه. حال دا د الله پیغمبر چې د اولیاء د ټولو انسانانو سردار، د انبیاو سردار، دغه رنګې د الله جل جلاله ته په ټولو انسانانو کې غوره محبوب شخصیت خپلې لور ته وایي چې اسم نشم کولی که الله وغواړي تعالی عذاب درکوي. نه بل به کوم کوجای چې هغه به سبا له زما او ستا دپاره د الله مقابله کوي، الله سره مقابله کوي او الله نه به موږ خلاصوي. غرض دا ده چې خپل ځان خپله خلاص کوي، خپل ځان د اور نه دا خپله خلاص کوي، لکه څنګه چې نبي صلی الله علیه وسلم دلته ذکر کړي دي. سأبلها بلالا ببلالها، سأبلها یعنی اصلها، زه به پیوسته کوم. بلال په ضمې سره هم راځي، پیغ سره بلال، او بلال کسرې زیر سره هم راځي. کسرې سره شي بیا اوبو ته ویلی شي. مطلب به دا وي چې زه به داسې پیوسته کومه، یعنی یخوم به دا صله رحمي به زه یخه کومه، دا به دغه د پیوسته کوم بیا لکه څنګه چې اوبه دا اور اوبه رالګېږي اور ختموي، داسې به زه دا صله رحمي د کوم. یعنې دا زما د وس شی دی. په دنیا کې به زه صله رحمي تاسو سره کوم، لیکن په آخرت کې دنه څه نشم دفع کولی. او یا دا ده چې په فتحې سره نو بیا معنی دا ده چې زه کوم چې حق ده هغه به تاسو سره د هغې مطابق صله رحمي کوم. نو په دې وجه باندې امام بخاري رحمه الله دلته دا خبره کوي چې تاسو خپل ځانونه اخلاص کوي. حدیث کې به اشاره وي، فایده به وي چې نبی صلی الله علیه وسلم به څومره زر قرآن تطبیقو په ځان باندې عمل به پې کوو. نبی صلی الله علیه وسلم ته آیات نازل شو، سم داسې پاڅېد او اواز یې وکړو او هغې ته دا خبر ورسوو. دویمه حدیث کې فایده دا وي چې صله رحمي او دا غټه فایده ده چې صله رحمي یوازې دې ته نشي ویلی چې ډوډۍ وله وکړه او غم کې ورته شریک شو، په واده کې ورسره شریک شو، دا وکړه هغه وکړه. نه، اصل صله رحمي دا ده چې دې د الله د عذاب نه بچ کړي. دا اصل صله رحمي ده. لاړ شه ستا خپلوان دی په ناروا کې اخته دی، په ښه اسلوب سره ښایسته انداز سره ورشه او هغه ته وایي چې د الله بنده داسې وکړه په دې کې ستا د آخرت تاوان دی، تباه کېږي په دې کې. دا عظیمه صله رحمي ده چې د آخرت د تاوان نه بچ کړي. لکه نبی صلی الله علیه وسلم دلته په صله رحمي یعنی پاللو باندې پاڅېده، د آیات چې نازل شو د داسې ونه کړل چې لاړ د هغې دپاره یو مال حلال وکړي او دا وکړي. نه،
بلکې اوله صله رحمي چې د هغې سره کول هغه دا ده چې ته د څه نه آزاد کا د الله د عذاب نه خلاص کا آخرت وله ښایسته کا. نو په دې وجه باندې دا عظیمه فایده د صله رحمي اول هم دا ده چې دغسې موږ او تاسې وکړو د خپلو خپلوانو سره بچي دي خپلوان دی ورور دی وراره دی تره دی تره بچي دي ماما دی ماما بچي دي ورونه دي خپلوان دي ناروا کې دی ول لاړ شه د هغې نه بچ کړه د الله بنده دا عظیم صله رحمي ده عظیم احسان دی چې د خپلوان سره وکړي د هغې نه وروسته ډوډۍ کول وروسته او د هغې بیمار پرسي دا هم صله رحمي ده لیکن دا په اول سر کې ده. همدغه رنګې حدیث به دلیل په دې خبره باندې چې ټول قریش د نبی صلی الله علیه وسلم په صله رحمي کې داخلېدل. همدغه رنګې بله فایده په حدیث کې دا هم وي چې سړی په یو ځای کې د زنانه نوم یادولی شي چې په بد نیت باندې نه وي داسې یو مقصد دپاره یو د هدف دپاره غرض دپاره بیانولی شي. لکه دلته نبي صلی الله علیه وسلم د خپلې لور نوم فاطمه هغه ذکر کړی دی کوم اشکال په دې کې نشته دی. زموږ په پښتو کې دا یو لوی شرم دی چې یو نوم د چا یو زنانه په یو دغه کې ذکر شي دا بیله خبره ده چې زموږ رواج دی لیکن په شرع کې که ضرورت راشي دې کې څه اشکال نشته دی. دا هم یو فایده شو په دې حدیث کې. همدغه رنګې بله فایده په حدیث کې به دا چې نیک اعمالو باندې جلدي کول تیزي کول یوازې په نسب باندې ځان نه تکیه کول چې لکه زه د پلانکي نسب یم دا هم اخلاص کړي یا دا دی یا زما په نسب کې زما خپلوان دی مولا دی یا دا دی نه خپل ځان خپل اخلاص کا خپل اعمال وکړه او د خیر کارونه وکړه. لکه نبی صلی الله علیه وسلم دغسې ورته وویله ځان له دا چې نه دا نسبونه تاسو لپاره فایده نه درکوي. دا حدیثو چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې باب کې موږ او تاسو ته بیان کړ. د دې نه بعد امام بخاري رحمه الله بل باب لګوي چې د صله رحمۍ عام پیوسته کولو په باره کې چې هغه به دې پسې بیان کو. عز بالله تعالی التوفیق والله اعلم.